د 215 اتل کلي اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار د کاب یهود په نهمه د افغان ځواکونو په نوم د ځانګړي ورځې په اړه په جوړو شوو مراسمو کې وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې په روان کال کې روزګان، هلمند او کندهار ولایتونه سقوط کړي. د وفادار په وینا افغان ځواکونو د بهرنیو مرستندویو ځواکونو له مرستې پرته د وسلوالو طالبانو دغه هڅه شنډه کړه. د ملي اردو د دغه لوړپوړي چارواکي په خبره افغان ځواکونو په دغه موده کې د جنوب په 4 ولایتونو کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي کې په مخامخ جګړو، عملیاتو او هوایي بریدونو کې 2549 وسلوال وژلي او 1440 نور یې ټپیان کړي. د وفادار په وینا یو شمېر نور مشکوک وسلوال نیول سوي هم دي. یعنی په 11 میاشتو کې د وطن دشمنان 2550 نفره د وطن دشمنان موږ د جنگ د صحنې نه ایستلي دي او له بینه څخه مو وړي دي او د وطن دشمنان زخمیان 1440 نفره دا دوی زخمیان سوي دي، 128 نفره مشکوک نیول سوي دي او 14 نفره اسیران دي. وړونو 2880 ډول ماینونه خنثی، کاشت او له بینه څخه تللي دي. د کاب د نهمې یا د افغان ځواکونو د ځانګړي ورځې په مناسبت د دغه جوړو شوو مراسمو په پای کې د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو لخوا ځانګړي پوځي پریډونه هم ترسره شول.